خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. د غونډې له اجنډا سره سم پر یو لړ موضوعاتو بحث وشو چې له جملې د کمال خان بند اړوند د کانالونو پاتې چارو د بشپړېدو، د ذخیروي بندونو د تخریب او ماتېدلو د مخنیوي، ساتنې او پاملرنې، د شرکتونو د تضمیناتو، تامیناتو او طلباتو د ورکړې پر څرنګوالي، د هلمند د زمینداور کانال پروژې او د هیواد په ګمرکونو او بندرونو کې د درېدلو موټرو په اړه هر اړخیز بحث او لازمې پریکړې وشوې. د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې د مالی جریمو معافیت د صنعت او تجارت ملاتړ تر سرلیک لاندې جوړه شوې غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند ګډون او په خپله وینا کې وویل چې مالیات د یو هیواد د ملي عوایدو په تامین کې ډیر مهم رول لري. همدا مالیات دي چې د هیوادونو ملي بودیجه جوړوي او د ولسونو امنیت، عامه خدمتونه او هوساینه تضمینوي. نوموړي زیاته کړه چې د سوداګرو او صنعتکارانو په ګډون د ټول هیواد وګړو مسؤلیت د افغانستان اسلامي امارت پر غاړه دی. نو پکار دی چې دوی ته په هره برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي چې د مالیاتي جریمو معافیت یې ښه مثال دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند د افغانستان په چارو کې د ایران ولسمشر له ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ پر سیاسي اقتصادي اړیکو او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ایرانی لوري په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ژمنه وکړه.